افغان حکومت نن له طالبانو سره بله معامله د بندیانو پر سر وکړه. طالبان ولې دغه بندیان نه مني؟ دلته یې موږ سره ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان حکومت نن 100 نور طالب بندیان له زندان څخه خوشي کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وین جاوید فیصل وایي چې دا 100 بندیان د ولسمشر په فرمان خوشي شوي او خوشي شوي بندیانو ژمنه کړې چې بیا به جګړې ته نه راګرځي. جاوید فیصل وایي دا هغه کسان دي د دوی عمر او روغتیایي وضعیت ته په پام سره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر وړاندې د ښې مبارزې په موخه خوشي شوي دي. تېره ورځ هم د ولسمشر غني د فرمان له مخې 100 تنه طالب بندیان خوشي شوي وو. خو حکومت ځینې سرچینې وایي چې دا لړۍ روانه ده او ممکن دا لړۍ دوام وکړي او تر راتلونکي اونۍ پورې 1500 نور طالبان هم خوشي شي. که دغه ویډیو مو خوښه شوي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه. ژوندي اوسئ.